سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، یو ځل بیا مان الله احمد زه ستاسو په چوپړ کې د بوژو کمپیت یا سلام وطنوالو 22م درس سره. په 22م درس کې دوستانه موږ تاسو دا لولو چې لویکانس او یا هالیډیز. نو د هالیډیز او یا د رخصتیانو په باره کې به موږ تاسو دلته زده کړه کوو. خدای وکړي چې تاسو ته د پام وړ وګرځي. دا کوم سلاید چې تاسو ګورئ ملګرو، دا زموږ تاسو د پخوا په شان هماغه فهرست ده چې موږ تاسو نظر دته روان یو او موږ تاسو دې مرحلې ته رسېدلی یو. نو د خیر سره موږ تاسو یو دوه درې آسان درسونه پاتې ده، بیا د خیر سره به موږ تاسو که چیرې ستاسو خوښه وه ایتو پروګرام به تاسو ته بیا به وړاندې کوم، که چیرې خوښه هم نه وه بیا به هلته موږ تاسو به خپل درس درو او کیدای شي کوم نوی پروګرام بیا به جوړ کړو، خو توکل په خدای. سمه ده، راځئ چې درس ته شروع وکړو. زموږ تاسو په لومړی سلاید کې چې کوم موضوع پراته ده هغه مو اسانسیل د ویکانس ان فرانسې، چې په انګلیش کې ورته وایي اسنشل فرنچ هالیډے ورډز. په فرانسوي کې به تاسو په پښتو کې داسې بژباړی وګورئ، په فرانسوي کې د رخصتي لازمي کلمې مطلب مو د دوستانو اسنشل هم لازمي او یا مهمه. سمه ده، او نور د ویکانس د رخصتي په باره کې. صحیح ده دوستانو. ښه، راځئ چې شروع وکړو لغتو ته، او که غواړئ چې لږ څه ناڅه ستاسو تلفظات لږ ښه شي، کیدای شي موږ هم څه مشکلات ولرو، خو خیر تاسو موږ سره تکرار وکړئ تر څو چې ژبه هم لږ ښه په هر څه وګرځي. صحیح ده. ښه، لومړی لغت چې موږ تاسو سره دغه څه ده پاسپور. پاسپور پاسپور په انګلیش کې ورته څه وایي پاسپورټ، او موږ تاسو هم ورته پاسپورټ وایو. دوهم لغت چې موږ تاسو ده l'enregistrement. که چیرې ال ورته نه وایي enregistrement. سمه ده. چیکن په انګلیش کې ورته چیکن وایي، چې موږ تاسو د ننوتلو کنټرول ورته وایو. نو کله چې تاسو د هوایي ډګر ته ننوځئ، هلته تاسو چې خپل پاسپورټ کوم امنیتي کس ته ورکوئ او هغه تاسو پاسپورټ چک کوي او تاسو ته اجازه د ننوتو درکوي، هغې ته enregistrement وایي په فرانسوي کې. د هغه نه وروسته کوم لغت چې موږ تاسو سره ده هغه څه ده la carte d'embarquement. چې موږ تاسو په انګلیش کې ورته څه وایي بورډینګ پاس. د سپارېدو اجازه، هغه کوم کار چې موږ تاسو د چکن نه وروسته لاسته راوړو او موږ تاسو ته دا جواز یا دا اجازه راکوي چې موږ تاسو طیارې ته یا الوتکې ته ننوځو، هغه څه نومیږي la carte d'embarquement. صحیح شوه. د هغه نه وروسته ابیې سامپل ون وی ټکټ. کله چې تاسو یو ځای ته سفر ته ځئ او د یو خوا ټکټ اخلئ، هغې ته ابیې سامپل وایي، مطلب دا ده یو طرفه ټکټ. او کله تاسو هم دو طرفه ټکټ اخلئ نو هغې ته بیا څه وایي ابیې الې غیتور. ریټرن ټکټ مطلب دا ده د بیرته ستنېدو ټکټ، الې تګ غیتور راتګ، د دواړو خواو. صحیح شوه. ښه، لدوان کاستوم موږ تاسو ورته څه وایو ګمرک. سمه ده، ګمرک دی. Le contrôle de sécurité. Security check، امنیتی چیک اپ. Le bagage à main carry on luggage. د بار وړلو سامان، البته هغه سامان ده یا هغه بیکونه ده چې تاسو د خپل ځان سره یې ساتئ. د مثال په توګه کوم بیک چې تاسو په شا وړئ یا کوم بیک چې تاسو په خپل لاس کې ځوړند اخلئ، نو هغې ته بګاژ یا لبګاژ عامه وایي. سمه ده. لګاغ د سټیشن، د میټرو سټیشن ته خو تاسو په خپله پوهېږئ چې ګاغ وایي. سمه ده که نه.
لکه ږغ د نوق، ږغ د لیون او داسې نور. ستاسیون دی بوس، ستاسیون دی بوس، ستاسیون دی بوس، بس سټیشن، د بس تمځای. چیرته؟ د بس تمځای. د هغه نه وروسته دوستانو کوم لغتونه چې موږ تاسو سره د هغه arriver à votre destination. arriver à votre destination. getting to your destination. خپل منزل ته رسیدل. تاسو خپل منزل ته کومه سي رسیږئ، د څه شي په طریقه رسیږئ. دلته تاسو ته مختلف هغه ترانسپورتي نقلیه یا ترانسپورتي لوازم لیکل شوی ده چې تاسو به د هغه نه استفادې کوئ. صحیح ده؟ لومړی کرښه کې چې موږ تاسو سره موجود ده هغه څه ده؟ ان اویون، ان اویون، ان اویون، پلین، الوتکه. الوتکه ته څه وایي؟ اویون. ان واتیور، ان واتیور، ان واتیور، کار، موټر. ان اوتوکار، ان اوتوکار، ان اوتوکار څه مطلب؟ کوچ. کوچ د کوچ په طریقه یا د کوچ لخوا. نو دوستان ځینې ملګري به وایي چې د اوتوکار کوچ څه ته ویل کېږي که نه. دا کوچ موږ تاسو البته ډېر بخښنه غواړم، موږ تاسو ژبه ډېر ضعیف ژبه ده او موږ تاسو د هر ژبو نه لږ لږ هر څه راغیستی ده که نه. دا کوچ البته زموږ تاسو په ژبه کې هېڅ نشته، خو ولې موږ تاسو دا کیدی شي د پاکستاني ژبې نه یا د خلکو نه اخیستی. کوچ هغه بسو ته ویل کېږي چې هغه د ترانسپورټیشن په طریقه استفاده کیږي او د 2 ملکونو یا 3 ملکونو یا د ملک نه بهر سفر پې کیږي. د مثال په توګه د فلکس بوس کوم بس چې ده که نه هغې ته اوتوکار ویل کېږي او کوم بسونه چې د ښار دننه ده هغه بوس ده. صحیح شوه؟ دا شان دی. ان موتو، ان موتو، موتو دوستانو څه ته وایي؟ موټر سایکل. تاسو چې د موټر سایکل په واسطه چیرته ځئ نو ان موتو. البته دا ان چې ده دا ټول څه شی ده؟ دا پریپوزیشن ده، هغه ارتباطي کلمې دي. که چیرې د خیر سره موږ تاسو وړاندې لاړو او په ایتو ته لاړو نو هلته به تاسو بیا دا پریپوزیشن او دا ګرامري بڼې به ټول په ایډوانس طریقه به زده کوئ. صحیح ده؟ ان کمیون، ان کمیون، ان کمیون. کمیون څه ته وایي په انګلیش کې؟ لوري، لوري یا لاری. موږ تاسو هم ورته لاری وایو که نه. خو دا هغه کمیون هغه موټر ته ویل کېږي چې موږ تاسو د وطن هغه راکټ لاریګانې نه دي ښه. دا هغه کمیون هغه موټرو ته ویل کېږي چې د ډاینا په شانتي شاته بکسه لري، غټې بکسې لري. هغه یا به د سوپر مارشې په باره په ځایو کې استفاده کېږي، خپل مال به پکې وړی راوړی، یا که چیرې کوم بزنس لرئ تاسو کولی شئ چې په هغه کې مثال خپل کوم مالونه وړل راوړل کوئ، او یا دا چې که چیرې تاسو کډه د یو ځای نه بل ځای ته وړئ هغه کې مال اچوئ وړئ نو دغه ته کمیون ویل کېږي. سمه ده؟ د هغه نه وروسته ان باتو، ان باتو، ان باتو د څه شی؟ د کشتۍ یا د بیړۍ په طریقه چې په انګلیش کې ورته څه وایي؟ بوټ یا فیری. کوم لغت چې موږ تاسو سره دلته ده؟ لیغوپور، 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 ایرپورټ. ایرپورټ څه مطلب؟ هوایي ډګر یا هوایي میدان. ان مترو، ان مترو، ان مترو بای سبوی. د میټرو سره، د میټرو سره چې تاسو چیرته ځئ به ان مترو. ان بوس، ان بوس، ان بوس بای بس. د بس په واسطه یا په بس کې. ان ټاکسي، ان ټاکسي بای ټاکسي. د ټاکسي سره یا د ټاکسي په واسطه تاسو چیرته ځئ. اپیې، اپیې، اپیې. ان فوټ، پښو، په پښو یا په پښو سره یا د پښو په طریقه. سمه ده؟ کله چې تاسو هم یو ځای ته ځئ او قدم وهئ د خپو په طریقه ځئ هغې ته به اپیې استفاده کوئ. سمه ده؟ په دغه سلاید کې دوستانو تاسو چې ګورئ هغه څه ده؟ هغه دا ده چې vocabulaire français de base pour les activités de plein air یا په انګلیش کې basic French vocabulary for outdoor activities چې په پښتو کې داسې ویل کېږي د بیروني فعالیتونو لپاره فرانسوي اساسي لغتونه.
بیروني مطلب دا ده چې د کور نه بهر. د کور نه بهر به تاسو خامخا یا به یو پارک ته ځئ، بیا یا به کوم سیند غاړې ته ځئ، یا به غرونو ته ځئ، یا به کوم د غرو لمنو ته ځئ. سمه ده؟ نو هغه ته څه ویل کېږي؟ پلایر. څه؟ پلایر مطلب آزاده هوا. صحیح شوه؟ دلته لومړی لغت چې موږ تاسو سره دغه څه ده؟ لو پارک. لو پارک. لو پارک د پارک. پارک موږ تاسو ته پارک ده ورور. لا پلوز. لا پلوز. لا پلوز. پلوز څه مطلب په انګلیش کې؟ د لون او یا ګراس. نو لون ګراس دوستانو چمن ته ویل کېږي، واښه ته ویل کېږي. البته واښه نه راتلی شي، البته موږ تاسو باید چمن ووایو. صحیح ده که نه؟ ا پکنیک. ا پکنیک. ا پکنیک په انګلیش کې هم ا پکنیک ده او موږ تاسو یو پکنیک ورته وایو. نو مخکې ما په مخکې سلاید کې تاسو ته ویلي دوستانو چې د معذرت سره موږ تاسو د ژبې نه ډېر ضعیف خلک یو. زموږ تاسو دا کوم خلک چې ادبیات درسونه یې لوستي ده، دوی څه نوآوري نه لري چې موږ تاسو دغه نوی لغتونه استفاده کوو. نوی لغتونه هر څه ته راوباسي که نه، اما کوم لغتونه چې په انګلیش کې ده موږ تاسو هماغه استفاده کوو. نو پکنیک هماغه میلې ته ویل کېږي، یا پکنیک هماغه پکنیک ده چې تاسو د کور نه بهر یو ځای کې میله اخلئ او ملګري سره راټولېږئ او یو څو دقیقو دپاره ټوکې ټکاړې کوئ. د هغې نه وروسته کوم لغت چې موږ تاسو سره ده دیوغ. دیوغ. دیوغ outside بهر، د کور نه بهر. سمه ده؟ لا پلاژ. لا پلاژ. لا پلاژ د بیچ، د سیند غاړه یا د بحر غاړه. لو سابل. لو سابل. لو سابل. سابل دوستانو څه ته وایي؟ سینډ مطلب شګه. شګه. لا پیسین. لا پیسین. لا پیسین د سویمنګ پول، د لامبو هاوس. سمه ده؟ لا میر. لا میر. لا میر د سی، د هم سمندر. لو اوسیان. لو اوسیان. لو وبخئ لوسیان. لوسیان. لوسیان او که چیرې ال ورسره نه وایل اوسیان. لوسیان او یا اوسیان د اوشن سمندر او یا هم اقیانوس. سمه ده؟ امایوت د با. امایوت دی با. امایوت دی با a swimsuit. a swimsuit د لامبو سوټ او یا د لامبو کالی. الک. الک. الک په انګلیش کې هم ورته لیک وایي. لیک یو جهیل. سمه ده؟ جهیل نو تاسو که چیرې په جغرافیه کې لوستی یا خپل ځان ته یو مخصوصه تعریف لري، خو په هر صورت کوم اوبو چې د کورونو، البته کورونو نه یو غټ ځای لکه یو وړه بحر غوندې ځای هغې ته جهیل ویل کېږي. سمه ده؟ ښه دوستانو، د هغه نه وروسته ابتو، البته دا بیا هم تکرار راغلی ده. نو بتو ابوټ مطلب دا ده چې یوه کښتۍ یا کښتۍ. ښه. لی مونتان. لو لی مونتاین. لی مونتاین د مونټین غرونه. لو ژاغده. لو ژاغده. لو ژاغده د ګارډن بڼ او یا باغ. اون فلوغ. اون فلوغ دی فلوغ. دی فلوغ ا فلاور او یا سم فلاورز یو ګل او یا څو ګلونه. یو څو ګلونه. سمه ده؟ اون پلانت. اون پلانت. اون پلانت چې په انګلیش ورته څه وایي؟ ا پلانت یو نبات. سمه ده؟ نو نبات دوستانو د مثال په توګه تاسو یو ونې ته ویلی شئ، یو د ګل بوټي ته ویلی شئ، یو د پیاز بوټي ته ویلی شئ. لکه هر څه چې وي هغې ته یو پلانت ویلی شئ. سمه ده؟ arbre. arbre. arbre a tree یوه ونه.
او په اخر کې چې موږ تاسو سره دا څه ده لا ناتیور لا ناتیور لا ناتیور نیچر طبیعت طبیعت دوستانو کېدای شي ځینې ملګرو ته به داسې سوال پیدا شي چې دا موږ تاسو دا خالي لغتونه څه ته زده کوو ګورئ ملګرو هغه زه به تاسو ته په دې ځای کې یو ټوکی وکړم که یو وخت کې موږ یو چا سره یو ملګری سره سپورت هم کوو نو هغه به موږ ته همیشه ویل ولې دا پخوانۍ هغه چراغونه څه ده هلکین چې ورته وایي که نه وایي دا زړې هلکین هغه پخوانۍ هلکین هغه شیشه یې چې لرده که نه چې لاندې موږ تاسو اور ورته اچوو او پخواني کورو کې چې کېناستو که نه هغه به نو خدای دې وکړي چې تاسو هغه باندې پوه شوي یاستئ وایي هغه که چیرې تاسو کور کې لرئ زموږ استاد به ویل ولې دا په کور کې ایسته مه اچوه یو ځای کې کېږده یو لس ورځې بعد یو لس کاله بعد دې پکارېږي سمه ده نو تاسو داسې مه وایئ چې موږ تاسو که چیرې دا لغتونه زده کړو دا موږ تاسو په درد نه لګېږي دا ستاسو په درد کله چې وخت یې راسي بیا به دا ستاسو د مغزه ته لکه داسې د ماشین په شانتې داسې پاپ اپ کېږي سمه ده داسې په خپله سر ته راځي چې دې ځای کې دا کوم لغت زه استفاده کوم دلته به څه استفاده کوم دلته به زه څه استفاده کوم سمه ده نو دغه دپاره دا خبره تاسو ته کوم چې تاسو څومره لغتونه کوشش وکړئ چې زده کړئ لغتونه تاسو پرفیکټ کوي تاسو په خبرو پوهوي تاسو په یوه هر ځای کې تاسو ته دا توانایي درکوي چې تاسو په ژبه باندې ښه صلاحیت او ښه حاکمیت پیدا کړئ سمه ده د هغه نه وروسته ویکانس سپیسیال یا سپیشل هالیډیز چې موږ تاسو ورته څه وایي ځانګړې رخصتۍ البته دا ځینې اسلامي ده او ځینې عیسوي ده نو لومړی کې چې ما تاسو ته اخیستې هغه څه شی ده هغه عید الفطر ګوره عید په فرانسې کې ورته نه وایي عید وایي عید او داسې لیکل کېږي ښه د آی دوه ټکي سره La fête de la rupture La fête de la rupture نو فیت جشن ته ویل کېږي دوستانو د لا غوپتیور لرېوالی ته وایي جلایي ته وایي که نه نو کله چې عید الفطر راځي مطلب دا ده چې تاسو به د روژې نه جلا کېږئ که نه او تاسو هغه لمانځئ نو دغه دپاره ورته لا فیت د غوپتیور وایي صحیح شوه عید الاضحی La fête des sacrifices La fête de sacrifice لوی اختر او یا د قربانۍ اختر نو سکریفیس څه ته وایي دوستانو سکریفي قربانۍ ته وایي سمه ده او فیت جشن ته وایي جشن د قربانۍ عید الکبیر la grande fête هغه غټه وبخئ هغه غټ جشن او یا غټه جشن سمه ده غمدان چې رمضان ده لمواد غمدان مطلب دا ده که چیرې تاسو غمدان وایي او یا که چیرې وایي لمواد غمدان مطلب دواړه یو شی ده چې رمضان مبارک ده صحیح شوه دا زموږ تاسو اسلامي ځینې ورځې وي چې ما تاسو دلته راخیستی و او موږ تاسو دا ځان ته سپیشل او یا مخصوصې ورځې لرو که نه نو دلته د فرانسویانو او یا د غرب خلکو په سیستم چې راځي نه د دوی دپاره دا ورځې دي چې لومړی ده نویل کوم تلفظ کوئ نویل کرسمس سمه ده چې موږ تاسو ورته کرسمس وایو داسې خاص نوم نه لرو که نه le jour de Noël سمه ده le jour de Noël نه مطلب څه شی ده کرسمس ډے مطلب دا چې د کرسمس ورځ د هغه نه وروسته کوم لغت چې موږ تاسو دا څه ده le réveillon de Noël réveillon ال ورسره نه تلفظ کېږي سمه ده le réveillon de Noël Christmas Eve د کرسمس ماښام la fête de Noël Christmas party د کرسمس جشن سمه ده او ورپسې چې ده کله چې دوی بیا خپل کرسمس یو بل ته تقسیم مبارکي ورکړي بیا به څه وایي ژویو نویل مری کرسمس او یا کرسمس مو مبارک شه سمه ده
که چیرې مثال په توګه تاسو زموږ تاسو د مسلمانانو ترمنځ که چیرې غواړئ چې چاته تبریکي ورکوئ تاسو ویلی شئ ژویو فیت مبارک دی مثال جشن او یا مثال ویلی شئ چې ژویو عید الفطر سمه ده چې عید الفطر او یا کمکی اختر دې مبارک شه دا شان دی صحیح ده اوس دوستانو دلته په دغه سلاید کې تاسو ګورئ مو لیې اله دیکوراسیون مو لیې اله دیکوراسیون decoration related word د سینګار اړوند کلمې د سینګار اړوند کلمې لومړی کلمه چې موږ تاسو سره دغه څه ده انج 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 او که چیرې ورته نه وایي انج انج چې په انګلیش کې ورته څه وایي انجل فرښته سمه ده فرښته یا فرشته سمه ده اون بوژه اون بوژه اون بوژه کندل کندل دوستانو شمع ته ویل کیږي ها السكر دي اورج السكر دي اورج السكر دي اورج candy can candy can خواږه امسا نو خواږه امسا دوستانو که چیرې تاسو لیدلې دلته البته په امریکا کې دا ډیر مشهور ده دلته ډیر خلک لکه کله چې کرسمس پارټي راځي دوی زیات استفاده کوي د او په فرانسه کې ما البته څومره وخت چې هلته تیر کړه خلک ډېر وږی خلک ده او هغه خلک دومره هغه شیان نه لري خو خیر په مجموع کې دغه لسوک د اوغش ده دوستانو د خواږه نه لکه خواږه هر څه چې مثال هغه شیریني یا د بوري یا د هر څه وي د هغه دوی د هغې نه یو امسا جوړوي صحیح ده چې سپین او سور رنګ لري او سپین او شین رنګ لري هغه په هر صورت چرڅ ده نو هغه هغې ته څه ویل کېږي السوک د اوغش سمه شوه ورپسې un kaart de Noël un kaart de Noël un kaart de Noël Christmas card د Christmas card ورپسې a petit Noël a petit Noël او یا a cadeau de Noël a cadeau de Noël Christmas present د Christmas ډالۍ سمه ده د Christmas ډالۍ د هغه نه وروسته arbre او یا سپه د Noël سپه د Noël سپه د Noël Christmas tree د کرسمس ونه د کوم صبر ونه چې دوی په خپلو کرسمس کې استفاده ترې کوي هغې ته سپه د نویل او یا arbre د نویل ویل کېږي صحیح شوه اژو مطلب گیم لوبه سمه ده مثال دوی په کرسمس کې کوم لوبه یا هر څه چې کوي هغې ته ژو ویل کېږي البته ژو په مجموع کې لوبې ته ویل کېږي سمه ده un miracle miracles چې معجزه البته معجزه باندې خو پوهیږئ که نه چې کوم کارونه چې د پیغمبران علیه السلام نه کېده هغې ته معجزه ویل کېږي که نه نو un miracle نه مطلب معجزه ده پیر نویل پیر مطلب پلار او نویل دوی کرسمس ده که نه یا پاپا نویل ده هم پاپا او پیر دواړه ما یو معنا لري او نویل هم نویل ده چې ورته په انګلیش کې ورته څه وایي سانتا کلاز چې موږ تاسو په پښتو کې به هم ورته سانتا کلاز ووایو که نه نو موږ تاسې خاص نوم ورته نه لرو صحیح سانتا کلاز ها د هغه نه وروسته کوم لغت چې موږ تاسو دغه څه ده لو سوور ساویر څه مطلب ژغورونکی سمه ده دوستانو کوم لغت چې موږ تاسو سره ورپسې بعدي د هغه څه ده un berger چې په انګلیش کې ورته څه وایي shepherd شپون شپونکی چې مثال د میږو رمې او یا د وزو رمې او یا داسې نور هغه پیایي هغې ته بیغژې وایي سمه ده او د هغې نه وروسته کوم لغت چې موږ تاسو سره د هغه څه ده هغه ده un soulier
مطلب شو او یا کرسمس سټاکینګ، بوټان او یا د کرسمس ذخیره کول. دوستانو دا هغه ته ویل کېږي څه خبرې ما په فرانسه کې 3 نیم کاله ژوند وکړ، دا شی مې ونه لیدو ځکه چې هغه خلک ډېر وږی خلک ده د بخښنې سره، خو بیا هم دا هغه جرابې ته ویل کېږي چې د جراب په شان دی غټ بوټي او د هغه په منځ کې دوی تحفې اچوي او د هغې نه ماشومانو ته لاس منډي او سر راوباسي سانتا کلاز او هغې ته ورکوي، دې ته سولیې وایي. سمه ده؟ دا کوم لغت چې موږ تاسو دا خو موږ تاسو ډېر پخوا زیات لوستی، خو بیا به وایو لنیژ 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 سنو واوره. سمه ده؟ ښه اون بول د نیژ اون بول د نیژ اون بول د نیژ سنوبال واورې ټوپ. ابونوم د نیژ ابونوم د نیژ ابونوم د نیژ سنومن واورې مین او یا د واورې سړی یا د واورې کوم نانځکه چې دوی جوړوي. Le papier de cadeau le papier de cadeau le papier de cadeau warping paper warping paper د بسته‌بندۍ کاغذ د بسته‌بندۍ کاغذ. سمه ده دوستانو؟ او که چیرې بیا تاسو وایئ چې دا بسته‌بندۍ ته څه وایي په فرانسوي کې، هغې ته کاندیسیونې کاندیسیونې. سمه ده؟ ښه ملګرو دلته زموږ تاسو درس پای ته ورسېدو. د پخوا په شان تاسو کولی شئ چې دا درس پی ډي اف په ډسکرپشن کې لینک کې موجوده ډاونلوډ کړئ او استفاده ترې وکړئ. نو تر دې دمه پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم او تاسو ته بیا هم د کمکۍ اختر مبارکي وایم. الله مو مل شه. خدای پامان.